علی وی زما پلار باندې سخت ده فقالت وكربابة علی وی زما پلار باندې سخت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی لا كرب على أبيك بعد اليوم لور جاړمه خفه کېږم د نن نه بعد به ستا پلار باندې سخته نه معنی دا دی چې د دې نه بعد به زه دمه شم او د آخرت نعمتونه او خوشحالیانې هغه به الله راکړي او د دنیا چې کومې سختې دي کوم مصیبتونه دي کوم امتحانونه دي دا به ختم شي سخت وخت کې فاطمه رضی الله عنها د هغې په خوا کې ناسته وه او انسان اسی که تصور وکړي چې دومره عظیم انسان د دنیا نه ځي او کومه لور چې په هغه ډېره مینه ده او هغه پرې ډېر مین ده هغه ورسره خوا کې ناسته و څه احساسات به و د هغې او سخته پرې ډېرېده نو چې کله ولیدو چې زما د پلار وخت په وخت بېهوشه کېږي او سخته پرې ډېرېږي او د نورې برداشت ونه شو نو دغه ټینګ کې ده وي وا کربابته علی وی زما پلار باندې سخته ده فقالت وكربابة علی زما پلار باندې سخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی لا كرب على أبيك بعد اليوم لور جاړمه خفه کېږم د نن نه بعد به ستا پلار باندې سخته نه معنی دا دی چې د دې نه بعد به زه دمه شم او د آخرت نعمتونه او خوشحالیانې هغه به الله راکړي او د دنیا چې کومې سختې دي کوم مصیبتونه دي کوم امتحانونه دي دا به ختم شي به یې ورته وویل انه قد حضر من ابيك ما ليس بتارك منه احدا لور وی ستا پلار پسې هغه میلمه راغلی دی چې څوک یې نه دی پرېښودی مطلب مرګ راغلی دی او د دې مرګ نه هېڅوک نشي تښتېدی او نه ترې څوک پاتې شوی دی الموافات یوم القیامه د قیامت په ورځ به بیا ملاقاتونه کېږي او هلته به بیا د یو بل دیدنونه کوو او هلته به بیا میلاوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها په غوږ کې یو پیر خبره وکړه نو هغه په ژړا شو بیا ورته په غوږ کې خبره وکړه نو هغه خوشحاله شو وروسته ترې بیا بیبیانو تپوس وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي تا ته یې څه وي وي دا یو راز دی ما چاته نه راښکاره کوو خو تاسو ته یې بیانومه په یو غوږ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته دا ووایي چې لور هم په دې بیمارۍ کې به زه دې دنیا نه ځمه نو زه په ژړا شوم په دویم غوږ کې ما ته دا ووایي چې په جنت کې زما په خپلوانو کې چې څوک ما سره به ملاقات کوي په هغه ټولو کې اولنی کس او اولنی انسان هغه به ته چې زما سره به ملاقات کې نو په دې سره فاطمه رضی الله عنها خوشحاله شو دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف دومره زیات شو او د هغه زهر اثر او د هغه زهر تکلیف راښکاره شو کوم چې خوړلي په خیبر کې او موږ د دې تفصیل ذکر کړی چې د خیبر په غزا کې یو زنانه راغلې وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یې غوښه ورکړې وه په هغه غوښه کې زهر نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې عایشې ته ویې یا عایشه ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلت بخیبر عایشې خیبر کې چې ما کومه غوښه خوړلې وه اوس هم هغه تکلیف محسوسومه فهذا اوان وجدت انقطاع ابهري من ذلك السم دا رګونه مې څه مشلېږي تکلیف د لاسه او ابهر دا هغه رګ ته ویلی کېږي چې دا په دې ملا کې راغلی او د دې زړه سره د دې تعلق یې وي دغه رګ مې وي سم پړسېدلی دی سم تکلیف دی راباندې علما وي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی شهادت هم نصیب کو نو ځکه پې دا تکلیف په دې ځای کې راښکاره شو امام ابن القیم رحمه الله په کتاب زاد المعاد کې دا خبره کړې ده وی د دې زهر اثر الله کمزوری کو خو چې کله یې مرګ رانږدې شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اثر زیات شو ځکه چې الله هغه د شهادت مقام ورکو یو روایت کې راځي امام احمد امام حاکم راوړی دی یو زنانه ام مبشر رضی الله عنها ام مبشر راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په دقه سخته کې
وتوی بأبی و امی یا رسول الله زما مور پلار دی پتا سو قربان شي اے دا اللہ پیغمبره ما ته خو هم اکا خوراک کاری اغتا چی پا خیبر کی خوڑلو ازکا چی دا دیزوی بشر ابن البراء اغم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی وفات شیو ندکی دلاسا نوتیوی یا رسول اللہ ما ته استاد تکلیفم دا آگی وخی دلاسا خکاری اتاسو چی خوڑلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو وانا لا اتهم غیره او زند قویمه چی داغ خوراک دلاسا ما ته وش تکلیف دیر شوی دی هذا اوان انقطاع ابهری دا وقت دیسی ما تخکاری لکه زما دا رگونه چی شلیگی زما پا دی رگونو کی رگونو میرا پرسیدلی دی او سوزی و تکلیف پدیر دی